په فیسبوک به دغه ویډیو هم ان شاء الله ډیر زر راځي روان یم پکې ان شاء الله حفظ وکوم زما دا اراده ده او دغه ویډیو به ډیر زر راځي په فیسبوک باندې چې زه به چې کوم دی کنه حافظ یم او تاسو ته به زه صورتونه وایم ماشاءالله هغه ویډیو به ان شاء الله ډیر زر راځي چې کله تاسو سوشل میډیا ته وته نو د سکول استادانو به هم کتئ هغوی تاسو ته څه نه وي او خلک دا هم وایي چې یاره د جنید افریدي چې کوم دی په ویډیوګانو کې غوسه ډېره کوي نو دې وجه څه ده لږه ویډیو زما لیټ شي نو بیا خلک چې کوم دی اس ایم اس کوي چې ستا ویډیو لیټ شو ویډیو دې نه راځي زر وکړه نو زما ویډیو ته زما دا کتونکي ډېر زیات په تمه وي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند اوریدونکو ایون نیوز سره تاسو ورور باورجان یم په دې هیله چې روغ او جوړ او خوشاله وي او د ژوند په خو ساتونو کې به څنګه تاسو ته پته ده چې اوس دور د سوشل میډیا دی چې څوک په سوشل میډیا باندې مشهور دي نو هغوی په نن سبا دور کې کامیاب بللی شي نو همهغه شهرت لرونکو کې یو جنید افریدي هم دی چې د خیبر سره تعلق ساتي هغوی سره راغلی یو نن به د هغوی په ژوند د هغوی د ژوند حوالې سره خبرې کوو نو موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ښه الحمدلله خسور جنید افریدي صاحب اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ له مو په دومره مصروفیاتو کې وخت راکړو ډیره مننه شکریه الله مو خوشحاله وبرله بلکې موږ د ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې د دومره ډېره ځینې دومره غرونه دومره خوشکې دومره کچه لارې هم کراس کړلې او زموږ ځي ته راغللې زموږ خواته زه د ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ د دومره مینې راکولو جنید افریدي صاحب اول راته دا ووایه چې سکول وایې که نه او سکول خو وایم په کوم کلاس کې زه سیونت ښه سیونت کې خوښې سبجیکټ مو کوم یو دی زما خو انګلیش دی د مدرسې سبق وای او څه حفظ مې پس کوئ که نه الله او روان یم پکې انشاءالله ډېر زر به څومره سپارې حفظ دي په فیسبوک به دغه ویډیو هم انشاءالله ډېر زر راځي روان یم پکې انشاءالله حفظ به کوم زما دا اراده ده او دغه ویډیو به ډېر زر راځي په فیسبوک باندې چې زه به چې کوم دی که نه حافظ یم او تاسو ته به زه صورتونه وایم نو هغه ویډیو به انشاءالله ډېر زر راځي نو څومره سپارې حفظ مو کړی دی نو لا حفظ هم نه دی کړی خو روان یم داسې تجوید کې روان یم ښه لا فلحال اوس تجوید کې روان یم ښه سوشل میډیا ته مو څنګه پام شو سوشل میډیا خو داسې وه زه به تاسو ته چې کم د سر نه کیسه ده هغه به زه تاسو ته ووایم داسې کار و چې زه ومه د 3 سال ساڑھے سال مشوم خو له خبرې هم نشي کولی صحیح طریقې سره صحیح خبرې هم نشو کولی خو زه چې ورکوټ یم ماشاءالله زما به ډېرې پخې خبرې کولې ما ته به په دا کلي کې په خپله فیملي کې خلک حیران که نه خپل ترونه خپل ماماګان نو داسې شوه چې ما سره موبایل و د پلار والا ما هغې کې زه نه پوهېدم بس ځان له مې ډي جوړه کړې وه که نه داسې لږ ډېر پوهېدم که نه په موبایل باندې نو ما پکې چې کوم دی که نه پکچران ورکول هغه ماما به مې رانه ویشتل که نه داسې نو ډېر لیکونه به پرې راتل ویډیو مې جوړه کړله نو بیخي ډېره خلکو وکته ډېره خلکو چې کوم دی خوښه کړل لایک یې کړه شیر یې کړه که نه بیا راته خلکو ویل بار بار بیا راته کمنټونه کول لکه زه پرې نه پوهېدم خو ماما به مې ما ته ویل ما پیج پېژندو هم نه ما ته چې ته پیج جوړ کړه ما ته ویل چې پیج څه شي ما پرې پوهېږه پیج څه ته وایي نو زه یې داسې پوه کړم نو ما پیج چې کوم دی که نه جوړ کړو زما پیج په 2000 ما خیال دی په 2013 کې چې کوم دی که نه ما پیج جوړ کړلو هغه کې روانو ما ماشاءالله ډېر ټیټ روانو ډېر زبردست ویډیوګان مې به پکې جوړولې ډېر ټرینډ ډېر وایرل کېدی به او هغه پیج بیا بلاک شولو چې بلاک شولو نو زه ډېر زیات پریشان وم ډېر زیات خفه وم
نو بیا ما بل پیج جوړ کړلو نو ستاسو په تعاون سره ستاسو په دواګانو سره هغه پیج هغه هم اوس ډېر مخکې ورسېدو حالانکه چې هغه پیج نو اوس به زما څه تقریبا 15-16 لاک فالوورز وي بلکې څه تقریبا 19-20 لاک ځکه چې هغه پیج ډېر وخت شو او نو اوس دغه پیج دی څه تقریبا 8-8.5 لاک فالوورز یي انشاءالله دا به هم زه ډېر لرې ورسوم تاسو عمر څومره دی چې تاسو 2013 کې پیج جوړ کړو عمر مو څومره دی زما 12 سال ها 12 سال عمر او دومره شهرت ملګرو تاسو په خپل باندې فکر وکړئ تاسو سره سپورټ د کور ولا کور طرف نه سپورټ در سره وو کنه نه داسې سپورټ نه خو لکه ماما مې د ماما جان هغه نور زمان نو هغه چې دی کنه هغه زما کیمرامین هم دی پروډوسر دا هر څه اډمین هر څه زما پیج چینل ګروپونه آی ډي هر څه دغه سره دي نو هغه چې کوم دی کنه زما سره ها مطلب هغه اوس هم دی د نور چا سپورټ هم در سره و ماما جان نه بغیر نه د بل چا نو بس واحد د هغه ذات چې کوم پیدا کړی و ها یعنی صرف د ماما جان په سپورټ باندې تاسو دومره سفر وکړو ها او د استادانو چې کله تاسو سوشل میډیا ته وته نو د سکول استادانو به هم کتئ هغوی تاسو ته څه نه وی لکه ما چې کله آی ډي جوړه کړله پیج مې جوړ کړلو نو ما دا کم زما چې کوم دی کنه د خپل مرګ د آرمي پولیس چې ما دې سره ډېره مینه وه ما چې کوم دی هغه وردي به مې ځان راغسته ورکوټې وم هغه زمونږ د کم آرمي چې ده هغه سټرونه به پې م لګېدلي وو نو زه سکول ته تللی وم زما هغه ویډیو ډېره لږه وایرل شوې وه په هغې ټایم کې که نه نو زه سکول ته لاړم نو یو سرجي و که نه ما به یې نه اخلم خو ډېر زبردست ټیچر هغه ماته وویل چې یو طرف ته زه سوچ وکړم تا ګوره دغه د آرمي وردي اچولی ده مینه ورسره کوي او دا ویډیوګانې او دومره وړوکې نو ماته ویل هغې ټایم کې زه پریپ کلاس کې وم نو ماته ویل چې 1 2 3 وایه بي سي وایه که نه نو ما له هغې ټایم کې چې کوم دی که نه زه لا په دا دیني سبق مې نه ویلو خو کور کې چې کوم دی که نه ما په خپل محنت سره دومره سبق زده کړی و چې ما چې کوم دی که نه لباتا او دا هر څه به مې زده کړي وو لکه سبق به مې ویلو شولو صورتونه مې زده کړي وو آیتونه د هر څه که نه نو استادان راته حیران ول هلته هغې ټایم کې یعنی سوشل میډیا باره کې تاسو ته استادانو څه ویل چې یاره دا کوه یا مه کوه ښه کار دی یا نه دی لکه سرجانو به دا ویل چې ماشاءالله ته خو ډېر ټیټ روان یې ډېر زبردست او ټیلنټډ ایجوکیټډ بوایز بوی خو داسې وه چې هغو به راته ویل چې خیر ویډیوګانې هم جوړوه ستا سره خوند کوي او بله خبره ده چې په تعلیم باندې یم لږ فوکس او د مدرسې استاد به درته څه ویل د مدرسې استاد خو به هغه چې کوم دی که نه زما نه ډېر زیات خوشحاله و حالانکې هغه به چې کوم دی که نه هغه لا به ما سر هم کیمنډلو په هغې به مې ورله چاپي کول هغه به زه ډېر زیات ګران وم نو ما چې کله ویډیو جوړوله هغه به په هغه یو ویډیو کې را سره دی هم ناست و لکه دی خوا ناست و خو ما چې ویډیو جوړوله ما ته یې ویل ما په خپله خبرې کولې ویلې چې د ستا عمره ماشوم چې کوم دی که نه لا صحیح ګڼېدی هم نه شي او ته داسې ویډیوګانې جوړې نو ته چې غټ شي نو خدای خبر چې تا نه څه یعنې افت به درنه جوړېږي خلک وایي که نه چې جنید افریدي ته خلک ګفټونه راوړي لوی لوی ګفټونه ورته راوړي نو آیا دا رښتیا دي لکه ما ته خو د سعودي نه لکه د ډېر لرو ځینو نه ډېر ګران ګفټونه راغلي خو د ټولو نه ګران ګفټ هغه و چې ما له قرآن مجید چې کوم دی که نه یو کس رالیږلی و د ټولو نه اهم او د ټولو نه ګران او د ټولو نه ښکلی ګفټ چې کوم دی که نه هغه و تاسو څومره فالوور دي هغوی نه خوشحاله او ما ماشاءالله چې څومره فالوورز دي هغه ما سپورټ کوي ما چې کوم دی که نه زما سره ډېره مینه کوي نو زما فالوورز زه د خپلو فالوورز زما چې کم کتونکي دي د هغو نه هم زه ډېر زیات خوشحاله یم ډېره زیاته شکریه یې هم ادا کوم او بیا معاشرې کې چې کله یو سړی سوشل میډیا ته راوځي یا داسې نور څه کارنامه کوي که نه نو اکثر خلک هغې پسې خبرې کوي شاته نه نو تاسو پسې داسې چا خبرې کړي دي یا تاسو هغه ټایم څه محسوسوله لکه زما پسې ما داسې کار کړی نه دی خو انسان د کېږي هر څه ما داسې کار کړی نه چې د چا مخ راوړي لا چې کوم دی که نه ما باندې څوک تنقید وکړي او
مطلب داسې بل څه سټرایک مرایک کي که نه نو ما داسې څه کار نه دی کړی. نه خو معاشرې کې چې څوک مخکې ځینې وایي چې یاره دا وګوره دا مو اوس داسې شو دومره تکړه شو. بلکې ما ته چې کم دی که نه سکول کې استادان چې زما ټیچرس چې دي او بل ما ته په مسینجر هم د ماما په مسینجر پیجن بوکس کې هم خلک میسیجونه کوي چې لږه ویډیو زما لیټ شي نو بیا خلک چې کم دی SMS کوي چې ستا ویډیو لیټ شو ویډیو دې نه راځي زر وکړه نو زما ویډیو ته زما دا کتونکي ډېر زیات پتمه وي منتظر وي. او خلک دا هم وایي چې یاره د جنید افریدي چې کوم دی په ویډیوګانو کې غوسه ډېره کوي نو دې وجه څه ده؟ لکه زه چې کوم دی که نه لیو به نه راتلی ځکه چې زما سره ټایم نه وي خو زه لیو د دې وجه نه ځم ځکه چې په دنې سوټ کې چېرته ښه خبر ما ته نه دی راغلی او زه غوسه وم چې چېرته ظلم وي د هغې خلاف زه راوچتېږم او زه غوسه وم او ما ته ډېر ملګري دی چې په هر یو ویډیو کې غوسه وي نو ستا چې کوم هغه دی خوشحالي ده په ما مسکا هغه ته ما ته وښیه نو زه په لیو باندې راځم ملګرو څخه کوله او ګپ شپ لګوم نو ملګري هم له خوشحاله ځکه چې زه په هر یو ویډیو کې مطلب غوسه ډیره زیات غوسه کوي. د غوسې څه وجه ده؟ لکه زه به تا ته یو خبره وکړم که نه ګوره زه چې یو خبر واورم ووینم وکسم وګورم نو ما چې کم دی که نه خفه کي ځکه چې په خوشحالۍ خبر ما ته نه دی راغلی نو زه غوسه شم وایم چې دا ولې ځکه چې نن سبا چې کم مالدار وي هغه بدماشان دي هغه چې کوم دی که نه د غریب سره ډېر زیات ظلم کوي نن سبا د غریب خلکو سره ډېر زیات ظلم روان دی زه دې وجې نه ما له غوسه راځي ورته وایم چې دا غریبان هم مسلمانان دي انسانان دي که چرې ځناور وی نو بیا هم یو خبره. او تاسو بعض ویډیوانې ما کتلي دي چې خلکو سره د خیر ښېګړې کارونه کوئ د خلکو غریبانو مدد کوئ نو تاسو ته بار نه مدد راځي؟ او مونږ ته راځي ما خو مخکې جمرود ویلفیر فاونډیشن دغه مخکې ښایسته مینه فرید هغه ریپورټر و بیا زه جنید زه شوم نو بیا ما پرېښودو ځکه چې دلته لږې مسالې راغللې ما ته د فیملي د طرفه نو ما بیا هغه پرېښودو او زه تاسو ته وایم که ما فاونډیشن ځان له خپل جوړ کړو یا په د خپل پیج باندې نو ما سره به ډېر مدد کوي. اوس هم ډېر مسافر ما ته کول نه کوي چې یاره زه به تاسو له د مونږ مسافر یاره مونږ 10 کسان یو مونږ 20 یو دومره لکه د میاشتې به ما له لږ 2 لک روپۍ را جمع کېدی د غریبو دپاره 80,000 60,000 50,000 داسې خو ویلې چې ته غریبانو له په خپله علاقه کې ورکوه خو زه وایم چې نه زه د فاونډیشن دا زه نه کوم مطلب هغه چې کوم خیر ښېګړې کارونه هغه تاسو اوس ټپ کړي ښه اخري کې به زموږ مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ اخري کې زه دا پیغام ورکوم چې بس ته د بل پښې وهل بل چې کم دی که نه لږ مطلب عزت یې زیاتېږي د هغه چې کم دی که نه عزت ډاون کېدو د هغه عزت ته چې کم دی که نه غل چې وي دا مه کوئ لکه بل چې کم دی که نه پیسې ګټي یا بل شه هغې ته تغلو چېرې دا ولې ګټي دا ولې دومره مشهور شو دا ولې چې کم دی که نه دومره خلک پېژني ولې ورسره دومره خلک مینه کوي د دې چې کم دی مونږ به داسې وکړو دا مه کوئ او بل دا چې مینه محبت راوړئ. ډېر ښکلی پیغام دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ الله مو خوشحال ساته. څنګه سره یو بل ملګری هم ناست دی چې د جنید یو د زړه ملګری دی یو پوخ ملګری دی هغوی سره به څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی ښه خیر دی جی. نوم مو څه دی؟ شاهق. ښه تعلق کوم سره ساتئ؟ پېښور سره. پېښور سره ښه تاسو سکول وایئ؟ او جی. کوم کلاس کې؟ کلاس 6 کې. کلاس 6 کې ماشاءالله دوی هم خبرو کې ډېر تیز دي لکه څنګه چې جنید تیز دي نو ما اندازه کېږي چې دوی هم ډېر زیات تیز دي. ښه اول ته دا ووایه چې سوشل میډیا ته څنګه راووتئ؟ ټولو کې اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. مننه شکریه خوشحاله اوسئ. ما به د جنید افریدي ویډیوګانې پیله نه م کتې خو بس بیا چې د ده ویډیوګانې کتې ما زما شوق پیدا شو بیا ما کور کې به داسې ویډیوګانې کولې او جی هغې نه بعد بیا ما پیج جوړ کړو. څومره وخت وشو چې راوتلي سوشل میډیا؟ کال کېږي جی. کال کېږي. فالوور مو څومره دي؟ زما خو 1 لاک نه بډ تلي خو اصل کې پیج کې څه مسله شوه نو او جی. د پیج نوم مو څه دی چې زما مینوال هم تاسو پیج وګوري لایک شاهق خان افیشل. شاهق خان افیشل د دوی پیج دی دا هم در سره لایک کوي او چینل مو هم شته؟ او جی. هغې څه نوم دی؟ شاهق خان افیشل. دواړه یو نوم دی. نو د چینل هم شاهق خان افیشل نوم دی هغه هم ورته سبسکرایب کړئ. د مستقبل سوچ مو څه دی څه به جوړېږئ؟ انشاءالله صحافي به جوړېږم. ته به هم صحافي جوړېږي. صحافیانو کې چا نه متاثره یې؟ زه خو یوسف جان له.
تاسو یوسف جان نه متاثر یې ډېر ښه سوچ مو دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ د وخت راکولو ملګرو دا د نن پروګرام تاسو ولیدو دوه نمتو شخصیت مونږ سره چې کوم دي په پروګرام کې نستې وکړو تر بل پروګرام پورې خپل باور جان ته ورکړئ اجازه د خدای په امان